الله جل شانو فرمایي چې شیطان قسم خوړلی او دعوی کړی وه چیلنج یې ورکړی چې زه به دا خلک ګمراه کوم او زه به دي ته په زړه کې غلط خواهشات اچوم، دوی به د سارو غوږونه پرې کوي او دوی ته به زه حکم کوم، دوی به د الله جل شانو خلقت بدلی، الله مخلوق په بدلی. الله جل شانو فرمایي د الله نه ما سوا که شیطان سره چا دوستانه وکړه، یعنی الله یې پرېښود او شیطان سره دوستانه وکړه، نو دی تاواني شو او داسې تاوان چې هغه ښکاره تاوان دی. الله جل شانو فرمایي دا شیطان تاسو ته په زړه کې غلط خواهشات درچوي او دا تاسو سره غلطي وعدې کوي او وعده دی نه کوي دا شیطان، مګر دا خو صرف دوکه. الله فرمایي څوک چې په دې دوکه باندې دوکه شو، د شیطان په وعدو باندې دوکه شو، نو دی به جهنم ته ځي، اخري ټکانه به هغه جهنمي او د دې نه بیا خلاصېدی نشي. لومبۍ خبره الله جل شانو فرمایي چې شیطان قسم خوړلی چې ولأضلنهم، دا دویمه خبره وه. لومبۍ خبره خو دا وه چې لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضه، زه به د انسان داسې کومه چې دی به ستا سره ما شریک کوي، چې کومه حصه د صدقې یا د زکات یا د منختې هغه د الله دپاره کوي، نو هغه به د بوتانو دپاره هم کوي، د غیر الله دپاره. نو د الله جل شانو سره شریکان جوړول شیطان وي، دام زه قسم خورم چې ستا دی انسان او ستا دا مخلوق چې تا پیدا کړی اشرف المخلوقات، دی به د لزه داسې ګمراه کوم چې مشرک پې کم. او دویم نننی سبق ولأضلنهم، زه به ګمراه کم، خپله لار به ترې هیره کم، مطلب دا دی مختلف قسمه وسوسې به ور واچو. ولأمنینهم، او د ده په زړه کې به د قسم قسم خواهشات ور واچوم. دا ولأضلنهم چې دی به زه ګمراه کم، د دې تعلق د دین سره دی، دین اسلام نه به واړوم، دا مطلب دی. دین خبرې به ورته غلط ښکاره کم، دینداري به ورته سپکه کم او په دین کې به ورته نقصان ښکاره کم. ولأضلنهم دا مطلب دی، دوی به زه ګمراه کم، د دې تعلق د دین سره دی. او ولأمنینهم، د دې په اړه کې به زه خواهشات غلط واچوم، د دې تعلق د دنیا سره دی. دنیا کې به د په زړه کې غلط څیزونه واچوم. مطلب څه؟ مفسرین حضرات فرمایي، مفسرین حضرات چې غلط خواهشات هغه دوه قسمه دي. د هغې نه پس انسان هر غلط کار کولو ته تیاري او هر نیک کار پرېښودو ته هم تیاري. هیڅ باک نه ګڼي چې یو نیک کار هغه پرېږدي او هیڅ شرم نه محسوسوي چې یو غلط کار وکړي. دوه عملونه داسې دي. لومبۍ هغه حرص دی یا خواهش دی، حرص دی یا خواهش دی. او دویم دا اوږده امیدونه دي، اوږده امیدونه چې دا به کوم دا به کوم دا به کوم. دا د ټول انسانیت د تباهۍ خلاصه ده. څو څیزونه؟ دوه، اوږده امیدونه او لومبۍ پوهېږې په دې باندې حرص یا غلط شهوت، پوهېږې په دې؟ دا چې کله انسان په خپل ځان کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل که نه، تاسو به جمعې خطبه زما اورېدلي، زه اکثر هغې کې یم. وقال علی کرم الله وجهه، حضرت علی صاحب فرمایل ایها الناس، ای خلکو، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، زه ستاسو په حق کې دوو څیزونو نه ډېر یریږم. اتباع الهوا، د خپل خواهشاتو تابعداري، او دغې ته حرص وایي. وطول العمل، او اوږده امیدونه. فاما اتباع الهوا، اوس وجه بیانې چې ولې یریږم ستاسو په حق کې د دوو څیزونو نه. فاما اتباع الهوا، کوم چې د خواهش تابعداري ده، نو فیصد عن الحق، دا خلک د حق لارې نه منع کوي، د حق لارې نه، چې هغه په دې ولأضلنهم کې تاسو ته ما ووي چې ولأضلنهم دا مطلب دی چې دین نه به دې زه رامنع کم. پوهېږې په دې باندې؟ نو فاما اتباع الهوا، کم چې د خواهشاتو تابعداري ده، نو فیصد عن الحق، دا خلک ته دین اسلام چې کوم حق مذهب دی د هغې نه منع کوي. و اما طول العمل، او هر چې دا اوږده خواهشات دي، نو فینسي الآخره، دا د انسان نه آخرت ایروي. نو چې د انسان نه آخرت ایر شي او د دین نه ناخبره شي او د دین نه مخ واړی، نو بیا دی په ګناه کې څه شرم نه محسوسوي، بیا خو دی بې حیا شي، بیا دی د الله جل شانه
اطاعت نه کوي او مخلوق ته په آرام نقصان رسي څه شرم په دې کې نه محسوسوي ځکه دی خو دوه څیزونو اوس شوق کوي حرص چې یو څیز بس والي حرص کوي او دویم بس دا وایي چې دا مې ټارګټ دی دا به کوم 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 دا اوږده امیدونه دا د سړي نه آخرت ایری او هر چې د تابعداري د خواهشاتو ده نو دا انسان د دین اسلام چې حق مذهب دی د هغې نه منع کوي او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل الا وان الدنيا قد ولت حذاء فلم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء اصطبها صابها دا نور عربي اسانه دا ځای پکې لږ ګران دی یو ورځ ما دا خطبه کې لومبي ځل چې ما دا ووي یو مولي صاحب محترم ناسو په مجلس کې د جمعې د مانځه نه پسې ماته ویې دی خواره شوې تا دا خطبه کوم ځای کې زده کړې مې پته نه لګي نو مسلمانانو دونه ګرانه خطبه وی په یو ټکي پوه نه شوم نو مې په ټوله خطبه پوه شوم خو تا چې پکې دا ووي چې وایي الا وان الدنيا قد ولت حذاء فلم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء اصطبها صابها وې څه مطلب دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الا خبردار وان الدنيا قد ولت حذاء دنیا ختمه ده فلم يبق منها الا صبابه دا خو لږ شان خیره پاتې شوی هغه خیره الذي اصطبها صابها یو سړی چې پیس کې او په یخ کې خیره پاتې شي او دغه خیره پریدي دومره دنیا پاتې شوې ده بس او وان الاخره قد اقبلت اخرت مخې ته را روان دی ولکل منهما بنون او د دنیا هم بچي شته او د اخرت هم بچي شته فكونوا من ابناء الاخره تاسو د اخرت بچي جوړ شئ ولا تكونوا ابناء الدنيا او دنیا بچي ما جوړيږي ځکه فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامه د قیامت په ورځ به هر بچي د خپل مور سره نو کو دنیا ځان له مور کړي بیا په دنیا پسې ګرځي او کو آخرت ځان له مور کړي نو بیا به د هغې غېږې ته لاړ شي ښه په آرام خبره مې دا کوله چې شیطان دا قسم خوړلی چې ولا اضلنهم زه به دین اسلام نه اړم ګمراه کوم به ولا امنینهم او د دنیا په باره کې د دوی په زړه کې غلط خواهشات اچوم دوی بیا هر غلط کار کوي نو بیا چې دوی د دین اسلام نه واوړي او زړه ته غلط خواهشات راشي بیا به دوی څه کوي بیا به دوی ولا امرنهم بیا چې ورته زه څه حکم کوم هغه به مني نو زه به ورته کله حکم وکړم ولا امرنهم دوی ته به خامخا زه حکم کوم فلیبتکن نو دی به پرې کوي کټ کوي به اذان الانعام د څاروو غوږونه دا د عربو یو طریقه وه د مشرکانو چې هغوی به د څاروو غوږونه پرې کول او وی به چې دا مونږ د دې څاروي تعظیم کوو دا د دې عزت کوو بحیره بیا ورته وروسته به راشي صورت مایده کې بیا په انشاءالله بحث کوو مختلف قسمه څاروي د دوی څارو یا اوښانو هغه چې به څلور بچي راوړه او پنځم بچی به نر راوړو د هغې غوږونه به یې پرې کړه نه به په هغې چا سورلي کوله نه به هغې ته چا تکلیف رسو او نه به د هغې غوښه چا خوړه دا مونږ دا ډېر عزت واله دی او دا مې د الله جل شانو عبادت ګڼو دا مونږ عبادت کوو د الله جل شانو الله جل شانو فرمایي سارو والا عقل و دې سارو والا خلق چې وکنه سارو والا خلق د هغې عقل هم د سارو الله جل شانو فرمایي ولا امرنکم شیطان ویلو چې زه به دې ته حکم کوم فلیبتکن دې به کټ کوي خامخا اذان الانعام د څاروو غوږونه او بل ولا امرنهم دې ته به زه حکم کوم نو فلیغیرن خلق الله دی به خامخا د الله خلقت بدلی د الله مخلوق په بدلی څه مطلب دی یعنی د الله جل شانه هغه دین چې هغه د فطرت مطابق دی نه هغه دین به بدلی مطلب دا دی حلال ته به حرام وي او حرام ته به حلال وي د الله دین به بدلی د دې مطلب ظاهری دی او اکثر مفسرین حضرات هم په دې باندې دي چې فلیغیرن خلق الله دا مطلب دی چې یاره دی به د الله جل شانه مخلوق بدلی څه مطلب دی مطلب دا دی چې الله جل شانه دله ویښته ورکړي دي ظاهري کم جسم چې وله ورکړی دی الګ دی نو په ځان باندې پیښې د زنانو کوي یا زنانه ده نو پیښې د سړو کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کمې ښځې چې د سړو مشابهت کوي او کم سړي چې د ښځو مشابهت کوي په دې د لعنت د الله جل شانه وایي که تاسو ګورئ دا خلک ټامیان شوي د ښځو پیښې کوي که نه په ځان باندې کمې نخرې کوي او کم چلونه کوي چې سقاوي ته ورننوځي یو شان چې بیا راوځي مونږ وایو که دا بل څوک دی درته لاړ شي که نه
ورننوځي یو شان بیا چې روزي بیا بل شان دي، پته نه لګي څه په ځان لګولي. دا سړي دا یا کپړې او لباس داسې استعمالول چې هغه د زنانو په شان دي. ګورې نه دا دونه چمکیله کپړې خلکو اچولي ته به وایي چې پنډتان دي. چمک نه کوي، دا خو د ښځو لباس دی پوهېږې. د ښځو لباس جدایي او د سړو لباس هغه جدایي. د ښځو مشابهت په لباس کې دا ناروا دي، ناجایز دي. او دغه شانتي ښځې هغه به د سړو په شان لباس نه استعمالوي، د هغې لپاره ناروا دي. دا خو شیطان ویلي زه به دا مخلوق داسې کوم چې دوی به څه کوي فلیغیرن خلق الله، دوی به د الله مخلوق بدلی. یا دا یا چا دا هم تفسیر کړی وروستنو مفسرینو چې دې نه مطلب ګیره خریل دي، ګیره خریل او په ګیره کې ډیزاینونه کول چې الله جل شانه څنګه حکم تا ته کوي اقشن خلقت او شکل هغه جوړ کا. د دې چې ته خلاف کې د الله جل شانه هغه خلقت هغه ته بدله ویږي. او اوس یو بله طریقې کار کوم اپلیکیشن چې راوتی دی یو ایپ ته په فیسبوک کې هغه انسټال کي او بیا د ماشوم نه بوډا جوړوي، د بوډا نه ماشوم جوړوي، دا نخرې کوي. دا ټول څه شی دي؟ دا فلیغیرن خلق الله. شیطان ویلی چې زه به ستا د انسان داسې کوم چې دی به د الله مخلوق بدلی را بدلی پوهېږي. دا ټول په دې کې راځي ښه. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لعنت دی په هغې ښځو باندې کم چې ویښته لګوي ځان ته، او په هغې ښځو لعنت دی چې هغه بلې له ویښته لګوي، یعنې پردي یخته رالي او هغه خپل ویښتو پسې فټ کوي. یا په هغه زنانو باندې دی لعنت نبي علیه السلام وفرمایل کم چې خالونه لګوي، خالونه خال نه لګوي، خالونه خال چې لګوي ځان له، نو په هغې باندې هم د لعنتي. دا نبي علیه السلام وفرمایل دا پیښې نه کول پکار. ځکه حدیث شریف کې راځي کومه زنانه چې هغه عطر لګوي، تقریبا ابو داود شریف کې روایت دی، نبی علیه السلام فرمایل کومه زنانه چې هغه پرفیوم لګوي عطر او دا د کور نه بهر وځي فهیه کذا و کذا، هغه دغه شان دغه شان ده، هغه داسې داسې ده. څه مطلب دی؟ ایزانیه مطلب دی هغه زناکاره ده، بدکاره ده کومه زنانه چې پرفیوم لګوي او بیا د کور نه بهر وځي. ځکه دا خلک ځان ته مایله کوي. نو زنانه به داسې فیشن نه کوي چې خلک ځان پسې ځان ته اټریکټ کړي او ځان ته مایله کړي، داسې حرکات هم نه کوي پوهېږي. او داسې لباس هم نه استعمالوي. نبي علیه السلام فرمایل په هغه قیامت ته نږدې به خلک راشي هغوی به لباس اغوستی خو بیا به هم لغړي. مطلب دا یا به هغه لباس ډېر زیات فټي، ټول اندامونه یې پکې ښکاري، یا مطلب دا دی کپړې به ډېر زیات نرۍ دننه جسم به پکې ښکاري پوهېږي. کاسیات عاریات، دی به کپړې اغوستي خو بیا به هم لغړي. نبي علیه السلام مبارک فرمایل داسې حرکات نبی کریم صلی الله جل شانه منع کړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړي. ځکه شیطان قسم خوړلی او چیلنج یې ورکړی چې زه به ستا د انسان داسې کوم چې دی به دا خلقت بدلی، خلقت په بدلی. نو دا ګیره کې ډیزاینونه او دا سیزونه او داسې نخرې پیښې کول دا ټول ناروا دي، ناجایز دي، حرام دي ښه. ومن یتخذ اوس الله جل شانه فرمایي چا چې شیطان سره دوستانه وکړه، ومن یتخذ الشیطان ولیا، چا چې د الله جل شانه سره د شیطان سره دوستانه وکړه. شیطان سره څوک دوستانه نه کوي. زمونږ کې یو هم داسې کس نشته چې هغه شیطان دې زما دوست شي پوهېږي. ته چې کوم عملونه کې اوس دا د شیطان په وسوسه باندې عمل کې، د شیطان په حکم عمل کې، نو دوستانه خو دې ورسره نشته، دقه ته دوستانه وایي که نه. چې شیطان په حکم باندې ته عمل کې، د الله په حکم ولې عمل نه کې، د شیطان په حکم عمل. نو من یتخذ الشیطان چا چې ونیو شیطان ولیا دوست من دون الله ما سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا، د ښکاره تاواني شو. یعدهم دا شیطان تاسو سره وعدې کوي، ویمنیهم ستاسو زړونو ته غلط خواهشات درچوي. وما یعدهم الشیطان الا غرورا، او دا شیطان تاسو سره وعده نه کوي مګر دا دوکه د صرف. مطلب دا انسان ته وایي حرص کوه، همیشه غلط کارونه کوه او همیشه حرام مال ګټه، ځکه ستا خو لا ډېره زندګي ده. نو دی لګي اوس دا څونه قمقل سړی دی، ده ته پته نه لګي چې الله جل شانو دې ته نه ګوري چې دا د یو کال ماشوم دی که د 15 دی که د 20 دی. الله جل شانو چې کله حکم وکړي بس بیا یې کړی، نو مرګ څه پته لګي. شیطان ورته دغه وایي اتقوا الله غوسه لکې مړه له ځوان ستا خو ډېره زندګي ده، که حرام کې که حلال کې بیا به توبه وباسي. نو توبې ته هم پرې نه دي، عمل ته هم پرې نه دي، او غلط کارونه هم پې وکړي، یکدم وله مرګ راشي بس قصه وله ختمه کړي. الله فرمایي دا دوکه کې تاسو سره شیطان خو تاسو نه پوهېږي. یعدهم ویمنیهم، دا شیطان تاسو سره وعدې کوي، ویمنیهم او تاسو ته زړه کې غلط خواهشات اچوي. وما یعدهم الشیطان، شیطان وعده نه کوي الا غرورا مګر دوکوي. اولئک مأواهم جهنم، اوس دغه خلک سره د شیطان نه د دې اخري ټکانه، کم خلک چې شیطان په وسوسو باندې عمل کوي او کم سړی چې شیطان حکم مني او داسې کارونه کوي، الله جل شانو فرمایي کم چې مخکې تیر شو دې خلکو ځای جهنم دی.
ورسونه خطرناک سیز دی مونږ خو وایو ګیره خریلو کې هېڅ ګناه نشته بس الک یمه ډیزاینونه کولو کې هېڅ ګناه نشته دا سیز بدلوم را بدلوم کپړې او لباس مې داسې دی او داسې کوم داسې کوم خو الله جل شانو فرمایي اولئک مأواهم جهنم دې خلکو ځای جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا بیا به دې ته د خلاصي ځای نه معلوم ښه چې کوم طرف ته اوس ځان خلاص کړو استغفر الله الذي لا اله په تشهد کې ګوته چوتول په اشهد ان لا اله الا الله باندې بدعت ده او زموږ احناف فقهای کرام داسې لیکلي چې دا بدعت او زموږ غټ علما او مفتیان حضرات داسې کوي دا ولې دا ځکه چې هغه ستانه ښه پوهېږي ته دونه نه پوهېږي حنفي علماو کې صرف یو څو علما کرام فقهای کرام دي چې هغې دې ته بدعت ویلی دی اور احادیث مبارکه ډک دي او د احناف مذهب هم دا دی چې ګوته چوتول په اشهد ان لا اله الا الله باندې دا یا مستحب دی یا دا سنت دی دنیا احادیث مبارکه دی په دې باندې او بهترین احادیث په امام شوکانی رحمت الله علیه په نیل الاوتار نومي کتاب کې اته جلد دی پاغي کې ذکر کړی ډیر مزیدار دا مستحب دی زینو احناف په نسبت زینو احناف په نسبت دا سنت دی ګوته چوتول په اشهد ان لا اله یو خزه د هغه حافظ قرآن د په رمضان کې ښځو له تراویح جمع ورکولی شي که نه دا مې د مخکې ویلي نشي ورکولی مکروه تحریمي دي ناروا زمونږ امام صاحب هغه د بینک ملازم دی او زمونږ امامتي مونږ له راکوي هغه پسې مونځ کول جایز دي که نه او کم مونځونه چې م کړي د هغې سره څوک د کم مونځونه چې م کړي هغه ټیک دي خو آینده هغه ځان له مستقل امام مه جوړوئ په داسې امام پسې چې هغه د بینک ملازمت کوي هغه بینک چې کوم د عام بینکونه یي سود والا په دې کې ملازمت کول په دې کې نوکري کول دا ناروا او ناجایز دي او د دې تنخواه اخیستل هغه هم د سود پیسې دي ټولې هغه ناروا دي لکه په داسې بینک عام بینک کې هغه نوکري نو مونځ پسې بیا مکروه تحریمي دی ناروا دی او کوم مونځونه چې م کړي دي خیر دی هغه په ناپوهتیا کې هغه شوي دي د هغې قضا بیا ضرورت نشته خو که دا چېرته په اسلامي بینک کې یو شرعي اډوایزري نو بیا په ده پسې مونځ کېږي ښه لکه بعضې اسلامي بینکونو کې علما کرامي میزان بینک شو نور اسلامي بینکونه شو ایمان بینک شو دا خو اسلامي بینکونه دي په دې کې سود نه وي نو په هغې پسې مونځ کېږي ښه زمونږ په جومات کې دویمه درېمه څلورمه جمع کېږي په دې کې شرکت کول څنګه دي دې نه ځان لمونځ ښه دی دا ځینې بېوقوفه انسان دلته راشي او دویمه جمع کوي او بېوقوف نورو ته مواز کې راشه ګناه ته رابلي دا ګناه ده زموږ د احنافو مذهب دا دی چې ځینې ځان لمونځ کول بهتر دي هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه خصوصا تبلیغي حضرات وورئ ګورئ ستاسو نه غټې غلطۍ کېږي هغه غلطي ده چې تاسو فضایل اعمال کې روایت وګورئ چې نبی علیه السلام فرمایي چې دوه کسان یو بل خپل منځ کې جمع شي نو هغې له پکار دي چې یو اذان وکړي او بل اقامت وکړي او بل د جمع ورکړي او دا یو ځای جمع منځ دي وکړي هغه په هغه ځای کې دی حدیث ته لږ سوچ وکړه هغه د صحرا حدیث دی چې په یو صحرا کې په خوش بیابان کې یو سړی حدیث کې دا راځي نو فقهای کرامو بیا دومره اجازت ورکړی دی که یو جومات هغه داسې چې د لارې جومات او د هغې امام او مؤذن نه مقرر پوهېږي نو په هغې کې دویمه درېمه لسمه جمع هم کېږي ټیک ته بلکل بیا ښه خبره د سړی جمع خو چې د کم جومات او د کم مسجد امام او مؤذن مقرري په هغې کې دویمه جمع کول مکروه دي او د هغې وجه دا ده چې د هغې علاقې هغه خلک بیا سستیږي وایي اسم دویمه درېمه جمع کېږي نو هغه اصل جمع د هغې هغه مقدار د خلکو کم شي خراب شي دا یې وجه ده نو دغې جمع نه ځان لمونځ ښه دی ښه که په تاسو کې ما څوک ولیده که نه سټ نه راکاږم بیا اواز پسې کوم ښه او که نه یو جمعې په مونځ کې بیا نوملم یو زنانه مسلې تپوس کوي چې زمونږ په ځای کې په ښځو کې دا خبره مشهوره ده چې د حیض په حالت کې یعنې ماهواري کوم بیماري مینسز په هغې کې د قرآن مجید یو آیت ته څو پورې دی هغه نه یې ویلی هغې پورې ته مکمل نشي پاکېدی دا خو زما په علم کې نشته من غلط خبره ده ځان نه چا جوړه کړې ده نه بس چې ورځې دې ختم شوې ته پاکه شوې خو ښه صفایي ده چې غسل وکړي بیا صحیح ده ځکه مونځ به کوې نو د هغې لپاره غسل بیا ضروري دی نو غسل دې وکړه بس پوره پاکه شوې ورځې تېرې شوې ښه دغه صفایي ده پاکي ده د سب ته جوړولو سنت طریقه څه ده مطلب دا دی سب په د کوم ځای نه سټارټ کې
صف په د منځ نه شروع کې همیشه د سیډون نه به صف نه جوړي دا سنتو خلاف دي ناروا دي پوهېږي وکذلک جعلناکم امة وسطا تاسو الله درمیانه امت جوړ کړي ہے سب په د امام نصفی رحمت الله علیه یو ځای کې لیکلي دي د آیت باندې چې یاره د دې آیت مبارکه نه معلومیږي چې امام هم د خلکو په منځ کې ودرېږي او قوم چې صف جوړوي هغه هم د منځ نه جوړوي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تاسو خپل امام په منځ کې ودروئ په کوم ځای کې پوهېږي په دې خبره باندې چې امام په وسط کې وګرځوي په وسط کې نو مطلب دا چې د منځ نصب جوړ کې نیم خلک بل طرف ته ریل ګاډي هم جوړوي ښه ریل ګاډي دا مطلب دی چې دی خو 10 کسان ولاړي او اخو 41 کسان ولاړي دا پوره ریل ګاډي جوړ کړي دا هم ټیک نه دا طریقه خاص سنت خلاف ده نو سب په د منځ نه جوړ ځکه حدیث شریف کې راځي چې ډومبه رحمت وریږي په امام وریږي دویم په هغه سړي رحمت وریږي کوم چې امام پسې شاته ولاړي بیا سړونو والا کم خلک باغی باندې رحمت وریږي وایي نو منځ نصب سٹارټ کول پکاري د علماء کرامو نه موږ دا خبره اورېدلې ده چې ګوتې به په مانځه کې په خپل حالت باندې یعنې کلاوې پرتي او د سجدې په حالت کې به بند دي د دې څه وجه ده ډېره ښکلې وجه ده زبردست سوال دی هغه دا چې امام شامی رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا انسان له پکار دي چې په تحیات ناسي یا په منځ کې بل حالت نه ګوتې هغه داسې پکار دي په خپل حالت پرتي نه کلاوې او نه بند دي خو چې کله په سجده باندې پکار دی چې دی بند دي کړي دا ګوتې وجه څه ده وجه دا ده چې کله دا انسان دا ګوتې په خپل حالت پرتي نو دی د شکل ته وګورئ دا د الله نوم جوړېږي ته خیال مو دی د الله نوم داسې پکار د خپل حالت باندې بیا چې کله سړی ځمکې ته لاړ شي نو په ځمکه باندې د الله نوم بې ادبي نو ګوتې جوختې کړه چې د الله نوم دې جوړ نه شي دا امام شامی رحمت الله علیه وجه ذکر کړي زموږ په حجره کې یو کمره ده او په هغې کې کارپټ پان ماشومان اکثر ګندګي کوي دای کارپټ پان مونځ کېږي او که نه او دې له پاکولو طریقه څه ده پاکولو طریقه دا ده دا کوم ځای کې چې ګندګي ده دقه ځای سره پوینځه ټول کارپټ مه وینځه چې ستا کوم یقین دی چې دلته ګندګي وه هغه ځای وینځه نور ته ضرورت نشته یوه دویم دا که د کارپټ په هغه سر باندې هغه ګندګي کړي نو دا کم پاک ځګونه چې دي په دې کارپټ باندې هلته مونځ کېږي څه نقصان نه دی ښه پوهېږئ یا هغه ځای که وچ شو نو د هغې د پاسه بس سړی بیا جای نماز واچوي بس هلته مونځ کې هېڅ نقصان نشته په دې مونږ د کراچۍ نه په ریل کې اکثر سفر کوو نو ریل خو هر ځای کې ودرېږي هم نه نو مونږ په ریل کې تیمم والی شو که نه ځکه چې په ریل کې اکثر اوبه نه دا خو ما پهله ځل خبره واورېده چې په ریل کې اوبه نه اگر په ریل کې اوبه نه خلک ځان ټپکو کې ډېر شی راغځي سکې څه صحیح ده ښځه بیا هم که داسې حالت وي او اوبه نه او تا ته پته ده چې یاره 100 کیلومتره فاصله به توی شي خو دا ریل ګاډی اوس ودرېږي نه دې ټایم لا دونه نه دی او ما نمونځ خرابېږي او په دې ریل ګاډي په ډبو کې هم چا سره اوبه نشته اول وګرځه که چا سره اوبه وي وغواړې که درې کړې ښه که درې نه کړې بس بیا تیمم والی شي په داسې حالت کې ښه د غسل سره اودس څنګه وکړو مونږ خو اورېدلي دي چې که چا غسل کو او مخکې تې اودس ونه کړو یا وروسته تې اودس ونه کړو نو د هغه غسل نه کېږي دروغ وایي دا مسنونه طریقه ده چې مخکې سړي له پکار دي چې اودس وکړي او د هغې نه پس بیا څه وکړي غسل دا مسنون طریقه ده که سړي نه پاتې شوه بس په دغې غسل کې ستا اودس هم وشو کافي ده او دا وروسته د غسل نه پس اودس کول دا خو د سره چېرته اوسه پورې ما نه په قرآن کې لیدلي نه په حدیث کې دا ځان نه چا مسئله جوړه کړې بی فار یو میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں بی فار یو آن لائن یو کاروبار دی سړي ته انکم راځي په هغې باندې دا تاسو ته ما ویلو چې یاره بی فار یو چې کوم دی دا سکیور نه دی مطلب دا محفوظ نه دی ډبل شا والا کیس راته ښکاري د هغې د وجې احتیاط کوئ چېرته څوک مو نه وایي ښه د انسان مال محترم دی څنګه چې د انسان جان محترم دی دغه شان د انسان مال محترم دی ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم الله فرمایي تاسو داسې خلکو له خپل مال مه ورکوئ چې بیا یې نشي اغستی او هغه ستاسو مالونه بیا خوري څنګه چې ته محترم یې که نه یو مسلمان او انسان محترم دی دغه شان د ده مال هم محترم دی ښه آیا د چاچی او د مامي سره د یو کس نکاح کیدی شي که نه د یو کس څه مطلب
خو د یو کس سره به نکاح کوي او که دا مطلب وي چې زما د خپلې مامي سره چاچي سره نکاح کیدی شي که نه بلکل کیدی شي ښه اب محارمو کې نه ده محرمه نه نامحرمه ده ستا ورسره نکاح کیږي مامي سره د ماما ښځه او چاچي سره د چاچا ښځه تره ښځه یو جنیا تپوس کړی دی هغه وایي چې زه د ایم اے اسلامیک سټډیز پیپر ورکوم خو زما شک دی چې په هغه ورځو کې به زما حیض راځي ماهواري بیماري نو زه په پیپر کې به قرآني آیتونه څنګه لیکم قرآني آیتونه لیکلو اجازت نشته ته ترجمه لیکلی شي او تفسیر لیکلی شي د هغې تا ته دا اجازت دی بس حواله ورکوه پلانکی نمبر آیت او د هغې ترجمه لیکه او د هغې بیا کوه دا طریقې کار دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه